یو سړی جومات ته راننوځي نو سنت طریقه دا ده چې دا خپله خیښ په رامخکې کړي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی انس رضی الله تعالی عنہ، انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى. واذا النبي صلى الله عليه وسلم سنت دی طریقه ده زما استاد نبی ته داسې جومات ته راننوتو اذا دخلت المسجد چې جومات ته ننوځي ان تبدأ برجلك اليمنى خپله خیښ په رامخکې کړه. په دې کې به څه حکمت دي چې جومات ته سړی راننوځي که عرق پرې رامخکې کړه؟ دا خیښ په شریعت ولې یاده کوي؟ بعضې علما د دې حکمت ذکر کوي. زما محترم سړی دې حکمت ته وګوري بیا به دا عمل ورته اسان هم شي او په عمل کې هم راتلی شي. موږ چې جومات ته راځو د چا خوا نه راځو؟ الله نه راځو که نه راځو؟ اصل مقصد زموږ دا دی هر کله چې الله له راتلي نو الله سبحانه وتعالی ته دا عمل ډېر خوښ دی، ځکه تا ته وایي خیښ په رامخکې که دا ډېر ښه عمل دی، دا د عزت عمل دی، دا د شرف عمل دی. نو په دې وجه باندې حکمت علما دا ذکر کوي چې په دې کې عزت دی، د الله خوا ته راتګ دی، الله ته دا عمل ډېر خوښ دی. نو ځکه ما تا ته وایي چې خیښ په رامخکې او سنت طریقه په وتلو کې هغه دا ده نبی صلی الله علیه وسلم دا سنت دی، دا طریقه ده چې د الله رسول به وتل. نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله وځي ان تبدأ برجلك اليسرى خپله ګسه خپه به رامخکې. جومات د عزت څه موږ عزت ته راتللو د الله خوا ته راتللو نو خیښ هم رامخکې کړه. اوس دنیا ته وځو، بازار ته وځو، دنیا کې د الله نه غفلت دی، دروغ دی، دوکه ده، د مسلمان څخه خیانت دی، چې څه ګندګي او ناولتیا ده دا په دې دنیا او په دې بازار کې پرته ده که نه ده پرته؟ نو الله سبحانه وتعالی ته دا دنیا نه ده خوښه. الله سبحانه وتعالی د دنیا سره مینه نه کوي. نو حکمت په دې کې دا دی چې کله وتې ګورې د دنیا دومره قیمت نه دی، ګسه خپه مخکې کړه. اصل شیز جومات دی، د الله خوا ته راتګ دی.